ډیری هیوادوال په ځانګړو ورځو لکه د کوچني اختر او نورو کې له وچو میوو کار اخلي. ننګرهار کې د وچې میوې پلورونکي وایي د کوچني اختر د رارسېدو په درشل کې د وچې میوې د پلور بازار تود شوی دی. پروسه کال مثلا نسبت د سکال نه ارزاني لیک زیاته ده، خالي یو وچه میوه لیک د قیمت ده. د کشمش مخکې وطني نه خو د کیلو 200 روپۍ، کیلو په 2500 روپۍ، پسته مخکې کیلو په 800 روپۍ، وځي په 900 روپۍ خپسته. او مثلا نه خود دی پلید د شان ټول نسبتا د مخکې نه لیک د ارزاني زیاته راغلي سکال. تیر کال نه ریټونه خدي خو بازار هم خده. تیر کال نه د بازار اوس ډیر زیات خده، سي خلک سودا مخلي ارزان هم د ډیر مالونه هر شي ارزان خلک وسره سیګي وطني مالونه ډیر ارزان دي سکاله. دغه راز د میوې اخیستونکي وایي د اختر د دسترخوانونو د ښکلي کولو لپاره وچه میوه پیري او د تیر کال پرتله د وچې میوې بیې ټیټې شوي دي. ما خپله د نخود او ممیز او سره چاکلیټ ورسره دا د دسترخوان میوې لپاره مې دغه وچه میوه واخیسته، پوه شوې چې دسترخوان په خپله پیدا کړي. دونه قیمته نه دي او انشاءالله ریټونه هم صحیح دي. راغلی یم د کور لپاره یو څه وچه میوه واخلو، ریټونه ماشاءالله تیر په نسبت ښه سوي دي او ماشاءالله خلک هم ډېر لیواله دي ځکه ریټونه ارزانه دي. او وچه میوه اخلو د خپل اختر لپاره چې خپل میلمانه په وزر کړو او دې لپاره راغلي. پیسته، بادام، ممیز، خرما، غوزان او نورې وچې میوې له هغو خوراکونو دي چې د اختر په ورځو کې ډېر کارول کیږي.